دا یو ورور سوال کړی دی، وی ما اراده وکړه چې یو قضا مونځ راوګرځو، مونځ رانه قضا شوی، خو اوس دا ما ته پته نشتي چې دا د ماسپښینې مونځ قضا شوی و که د مازدیګرې و. یو خو قضا دی، یا ماسپښین دی یا مازدیګر دی. اوس زه مانځه ته ودرېدم، 4 رکعته خو به زه کوم، مازدیګر هغه هم 4 دی، ماسپښین هم 4، نیت به د څه کوم؟ او زه متردد یم، شکي یم، ما ته پته نشتي چې دا د ماسپښینې و که هغه د مازدیګرې و. نو که زه دا مونځ صرف نیت یې دغه وکړم چې دا قضا مونځ دی، نو دا به صحیح؟ الجواب چې کله انسان په داسې مسله کې راګیر شي که چې د نه یو مونځ قضا شوی دی او ده ته اوس پته نشي چې هغه کم یو و، نو دی به دواړه مونځونه راګرځوي. ولې به دواړه راګرځوي؟ چې شک نه خبره وځي، او چې دواړه را وګرځول نو یقیني د قضا مونځ را وګرځوي، یقیني. اوس که موږ درته وایو چې ته د ماسپښین یې هغه قضا کیدای شي مازدیګر ته قضا شوی، او که موږ درته ووایو چې ته د مازدیګرې مونځ را وګرځوه، نو کیدای شي د نه د ماسپښین مونځ قضا شوی. نو قانون دلته څه شو چې دی به دواړه مونځونه کوي. اوس دا ورور دا وایي که زه داسې وکړم چې نیت کولاو نیت وکړم. کولاو نیت څنګه؟ چې دا مونځ چې زه کومه نو دا زما نه یو مونځ قضا شوی دی هغه کوم، ماسپښین مازدیګر پکې نه وي، دا مونځ نه کېږي، ځکه چې دا شرط دی د مانځه دپاره چې ستا به نیت وي واضحه چې یا الله دا زه ستا بندګۍ ته ودرېدم، زه پلانې مونځ، دا مې نیت دی. مونږ چې اوس دلته راغلو کوم مانځ ته راغلو؟ ماسخوتن ده. مونږ ټاکلی و، نیت کې وو چې زه ماسخوتن مونځ کوم. نو داسې عبادت نه کېږي چې زه ولاړم چې یا الله چې کم یو و خو یو قضا راګرځومه، داسې نه کېږي. نو دی به اوس څه کوي؟ دی به دواړه مونځونه راګرځوي. والله اعلم.